بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د قندهار اتلانو او زمریانو او غازیانو ته سلامونه. دا ملت مو د اتلولۍ او د احسان پوروړی ده. الله مو په خپلو چارو کې لا ګړندي پیاوړي او بریالي لره. د نن موضوع مو ده د کابل برید او دې ته ورته معمایي بریدونه څوک کوي. د سی آی ای او د بلیک واټر مخکینی جاسوس، د کرملین جاسوس، یو بې ضمیره یو لیونغرتې کوي. دوی غواړي چې په داسې حملو باندې خپل مظلومیت، خپله ماته، خپل شکست پټ کړي او یو ځل بیا د امریکایانو د صلیبیانو د اشغالګرو پښه افغانستان ته راواړوي تر څو د دوی زمن د اروپا او د امریکا په لوړو پوهنتونونو کې تحصیل وکړي او دغه کوم د ډالرو سلسله چې روانه ده دا بنده نشي او داسې یو څوک صحنې ته رانشي چې له دې خاینانو او ظالمانو جابرانو نه د کړو ظلمونو او وحشتونو پوښتنه وکړي. دوی د دې په خاطر چې خپله ماته، خپله رسوایي او خپله ناکامي پټه کړي، هغه څوک چې نن نه هفته مخکې دا لاپې او پټاخې وهلې د کابل د امنیت ذمهواري د یو پولیس په شان په خپله غاړه واخیسته، د دې په خاطر چې څوک په کابل کې غلاوې ونه کړي. جناب اعلی وخت چې د کابل د امنیت چارې د لومړي مرستیال په لاس کې دي، بیا ولې د کابل تر ټولو خوندي سیمه، ټولو نه ملکي سیمه، هغه ځای کې چې تعلیم او تعلیم کېږي د ترقۍ لپاره خلک پکې درس وایي، ولې دا حمله ګرځي؟ ولې په کابل کې نایټ کلبونو نه سیمټي دیوالونه تاو دي لیکن پوهنتون په امن کې نه ده؟ دا چې ته غواړې د نړۍ توجه ځان ته واړه یا په دې رقم نه کېږي. زه درته اسانه چل ښیم، د ټولې نړۍ د توجه مرکز به وګرځې، ټوله نړۍ به در باندې تبصره وکړي، مظلومیت به دې مو واوري. لومړی مرستیال، دویم مرستیال او شړونګا د کابل اریانا چوک ته ځان ورسوئ او هلته د حیاوي غټې باولې وکړئ او ویډیو هم ترېنه وکړئ. تاسو وګورئ چې د ټولې نړۍ د جلب مرکز ګرځئ، ټوله نړۍ به در باندې تبصرې کوي. غیر له دې نور د تاسو په درواغو او په دوکو باندې څوک نشئ غولولی، دا ملت نور نشئ سراسیمه کولی. د پوهنتون، د کابل پوهنتون د محصلینو سره د زړه نه همدردي لرو، په غم باندې غم شریکي کوو. د کابل جاسوسه اداره که چیرته واکمنه وي، د خپل د اقتدار د ساتلو لپاره به لا د ډیرو مظلومو هیوادوالو وینې تویې کړي، ځکه د افغانستان د مظلومو خلکو وینې دوی ته ارزښت نه لري. که دوی ته ارزښت درلودلی، د دې په خاطر چې بیا د امریکانو وحشي بمبارونه شروع شي، اشغالګر که افغانستان ته واري بیا مخ راواړئ، دوی دغسې پیښې مخ ته وړي. دوی کوشش کوي چې په دغسې پیښو باندې د نړیوالو د توجه مرکز وګرځي. نه، نړیوال طالب داسې سوک ورکړی ده که هر څه له تا سره کیږي، نړۍ د نور ذمهواره نه ده. نور نړۍ هغه نړۍ نه ده چې طالب ته د دهشتګر په سترګه وګوري، طالب ته د تروریست نوم واخلي. د نړۍ هغه ځواک او قوت نور نشته. سالیګیه د سی آی ای او د بلیک واټر جاسوسه چې ستا تر څنګ به ودرېږي او د طالبانو له اتلوالو ګزارونو نه به دې خلاص کړي. نړۍ چې له افغانستان نه وځي، له طالبانو سره یې تړون کړی، په دې پوه شه چې نړۍ ماته ده. پګړیو والا نړۍ نسکوره کړې ده. کابل کې میشتو غلامانو او جاسوسانو، د بلیک واټر او د سی آی ای مزدورانو په دې خبره ځان پوه کړئ چې نور هغه نړۍ نه ده چې ستاسو په وړاندې ودرېږي. تاسو د دفاع په خاطر دلته امریکایي ځواکونه خپلې مردارې وینې تویې کړي. نړۍ که بیا هم راګرځي، موږ تېرېږو نه، موږ جهاد ته تیار یو. د موږ نسلونه به تر هغه پورې له امریکانو سره مخامخ جګړې ته آماده وي او بیا به خپل هماغه استشهادي بریدونو ته دوام ورکوي او د دوی بیسونه لکه ګرین ویلج، باګرام او صحراباد او متعدد نور بیسونه دا به له خاوره سره خاورې کېږي. امریکا دلته موږ سره کرکټ ته نه وه راغلې، جګړې ته راغلې وه. په جګړه کې مو مات کړه الحمدلله. زموږ اتلانو، زموږ غازیانو چې ټول د افغانستان ملت د احسان پوروړی ده، امریکا ته، نړۍ ته، صلیبیانو، ناټو ته داسې ماته ورکړې چې د ابد لپاره دا خو پرېږده چې بیا به افغانستان ته راشي او خپل غلامانو فریاد به واوري، بیا به په نړۍ باندې د حملې توان او طاقت هم نه لري. هغه خلک چې د ایران د امریکا له بدماشۍ نه ډارېدل، نن په امریکانو باندې ملنډې وهي.
هغه ناټو هغه ځواکونه مارین او سمندري او تیش او اسمان او مځکه هوا او مځکه او ټول د دوی سره وه او د دوی د تیارو له خولې بمونه اورېدل، ګلونه نه اورېده او د چا په سینه باندې لګېده، د حافظ د قرآن په سینه باندې، د عالم په سینه باندې، د شیوخو په سینو باندې، په مدرسو په منبرونو باندې اور بل کړی. نور هغه امریکا نشته، نور د نړۍ هغه طاقت نشته. بهتره خبره دا ده خپل د قدرت د بقا دپاره د افغانانو وینې مه تویوئ. حساب چې څه مو کړي هغه کوم هډوکی مو چې خوړلی ده د هغه د وتلو وخت ده. نور که تاسو ته هر څومره تکلیف درځي د مونږ پکې کار نشته، ځکه مونږ په 2001 نه درته چغې وو چې دغه هډوکی چې ته خورې د دې د وتلو د لار سنجولو که، لیکن تا هغه وخت دې ته نه کته، تا هډوکي خوړل، لیکن دې ته دې نه کته چې دغه هډوکی خو د وتلو یوه لار لري. اوس هغه لار ته هډوکی برابر شوی ده، اوس ځان ټینګ که. اوس که څومره تکلیف ده په تا ده، چغې مه وهه. اوس به د افغانستان اصلي وارثین، اصلي افغانان او اصلي مسلمانان معلوم شي چې دا هیواد د چا ده. د دې هیواد اصلي وارثان څوک دي؟ څوک چې افغانستان له وحشت او له دهشت او د صلیبیانو له اشغال نه خلاص کړ. دا څوک دي؟ دا هماغه طالب چې تی تروریست بولې، دا هماغه طالب چې تی پنجاپی بولې، دا هماغه طالب چې تا زندان ته او د مرګ 2 اپشنه دې ورکړي. نن فریاد مه کوه، چغې مه وهه. اوربند به تر هغه پورې خیال او محال وي ستاسو دپاره چې تاسو داسې په جعلي حملو باندې غواړئ د افغانانو سترګو ته خاورې وشیندئ. خبردار، افغانان ویده نه دي. ورشئ تاسو په قندهار کې د مفتوحه سیمو خلک وګورئ چې څومره په زجر او په ظلم کې مو ساتلي وو. د هغوی فریاد وګورئ، د هغوی ژړا اوښکې وګورئ، د طالب راتګ ته د هغوی لبیک وګورئ. همدغسې یو حالت په 1995 کې هم تاسو راوستی. تاسو خلکو نه زامن بوتله، تاسو خلکو نه ښځې بوتلې، تاسو په هر کیلومتر کې پاټک اچولی. طالب د افغانانو لپاره په هغه وخت کې هم رحمت ګرځېدلی و او نن هم خلک د رحمت په سترګه، د راحت په سترګه او د نعمت په سترګه طالب ته ګوري. دا چې تاسو ملت یرغمال کړی، د تاسو له یرغمال نه به دا ملت خلاصیږي. هغه تیارې نورې لاړلې چې دا مظلوم ملت به تاسو کنجه کوه. هغه وختونه لاړل چې ستاسو دبدبه وه، ستاسو فوج او ستاسو ځواک و. هغه وخت مو هم درته ویلي چې زمونږ ورځې راځي مونږ خپل رب ته ډېرې زارۍ کړي، ډېر مو په سجده کې اوښکې تویې کړي، دې ملت ډېرې اوښکې تویې کړي چې یا الله نور زمونږ لاسونه د دې ظالمانو ګریوانو ته ورسوه. اوس هغه شیبې راغلي دي چې زه تا له ګریوان نه ونیسم، خپل د مظلومې خورکۍ، خپل د هغه سپین سرې مورکۍ، خپل د یتیمانو د کړي ظلمونو پوښتنه درنه وکړم. اوس څنګه د اوربند چغې او نارې وهې؟ شرم نه درځي؟ دا هماغه سړی نه یې ته چې سر دې وهه سنګر دې نیوه؟ ته هماغه سړی نه وې چې طالب ته د اختارونه ورکوه؟ ته هماغه سړی نه وې چې د طالب د صلح ټول فریادونه دې نه اورېدل؟ نن بیا ته څنګه راجګېږې دا خبرې کوې؟ تخت و تاج مه کوئ، په دې ملت باندې سترګې مه برګوئ. دا ملت بې څوکه نه ده، د هر ظلم او وحشت انتقام اخیستونکی دی انشاءالله العزیز. تاسو بې فکره اوسېږئ. د افغانستان مظلوم ملت ته دا وایو، دا کومې اوښکې چې تاسو د ازادۍ په خاطر باندې تویې کړلې او خپل د طالب جان لاسونه مو ښکلول، موږ پوهېږو چې د طالب احسان تاسو درکړی ده، د طالب قرباني مو درکړې ده. په دې پوه وئ چې تاسو له دې ظلم او وحشت نه بغیر له طالبه څوک نشي خلاصولی. موږ ټول د طالبانو همداسې پوروړي یو. موږ ټول د هغه مجاهدینو چې لوڅې پښې د جهاد سنګرونو ته تلل، د شهادت لوړ ارمانونه یې له ځانه سره وړل، د دې ملت د ازادۍ په خاطر خپل بچي پرېښي وو، خپل کور یې پرېښی وو، خپل ژوند یې پرېښی وو. که نه دا ژوند چې ما او تا کوو دا خو هغه کولی شي تر ما او تا ښه د ژوند په چارو باندې پوهېده، لیکن زما او ستا د ازادۍ په خاطر هر څه پرېښي وو. نن الحمدلله طالب چې څه ویل هغه ارمانونو ته موږ رسېدونکي یو. موږ یې په سارو سترګو ګورو. د افغانستان ټول ملت ته وایم چې د طالب د احسان پوروړي یو. موږ دا احسان به ادا کوو. قسم په خدای د دوی د پښو خاورې د ښکلولې دي. دوی چې کومه ازادي نړۍ ته ورکړله، نه افغانستان ته، د نړۍ مسلمانانو نن د طالب په نوم افتخار کوي. دغه اعزاز د طالب دپاره بس ده. دا چې ما او تا د جهاد غیرت نه لرو،
طالب باندې نور القابونه ږدو دا چې موږ بې غیرته شوي یو دا دین خو بې غیرته دین نه ده خو داسې وایه چې ته منحرفه شوی ته جرأت د دې نه لرې چې د امریکا او د هغوی د غلامانو په وړاندې ودرېږې نو دا خو مه وایه چې طالب دا او طالب هغه طالب څه ونه کړل د دې ملت د ازادۍ په خاطر باندې ته په اروپا کې ناست د یو څو تلویزیونو چینلونه ته ځان خبروې ته راشه د افغانستان حالات له نږدې نه درک کړه نږدې دا ملت وګوره چې ملت په کوم حالت کې ده دا ملت څومره انحصار شوی ده د ملت نه د پیسې واخیسته زمن د ته واخیسته کور د ته واخیسته موټر د ته واخیسته بازار د ته واخیسته مارکیټ د ته ټول دی ورته په اور باندې لوله پاکه په دې جرم باندې چې دې په کلی کې یو طالب ګرځېده نن ورشه ټول قندهار طالب ده ټول هلمند طالب ده ټول افغانستان له تورغره تر بدخشانه پورې ټول طالب ده اوس د دې سیلاب مخه کنري ونیسه دا د دې ملت رښتینې بچیان دي قوم پرستۍ ته تاله من ووهله مذهبي اختلافاتو ته تاله من ووهله هر څه دې وکړه لیکن ناکامه دي نه وروسته هم ناکامه د کابل د قربانیانو پوښتنه به طالبان درنه کوي د طالب ضرورت دی ته څه د کابل په پانتون باندې حمله کوي ولې پارک نه کوي ولې په دفاع وزارت نه کوي ولې څوک یې مخه نیولی شي نه دي کړي ثابته کړې نه ده چې هغه ځي په ملکي جای باندې پانتون باندې د روزنې په جي باندې په هغه جي باندې طالب ځي توپک د اخلي حاله دلته دی عام ولس بې دفاع ولس وژني ولې د تا پسې نه راځي د CIA جاسوسه هغه سلګۍ د تا د مونږه هیرې نه دي چې طالبانو گزار درکو د ټولنیوز کې د ژړاوې کولې هر رسنۍ ته د فریادونه کول اوښکې د تویولې دا په تا راغلی نه وه دا چې همداسې یو څو مضبوط گزارونه ته نور وخورې ته به په خپله صلح ته آماده شې ته به خپله شرعي نظام ومنې ته به خپله دا ومنې چې طالبان د دې وطن او د دې ملت اصلي بچیان دي هغه اوښکې ستا زمونږه فریاد چې زړه دې ډاک ولې څه خبره ده لومړی مرستیال صاحب ولې سلګۍ وهې ولې د 5 طالبانو مقابله دې نه شو کولی هغه سوړې چې تا وښودلې په خپله دې اقرار وکړه چې زه په دې سوړو ننوتلم او دې جې نه لاړم او دلته لاړم اوس به چېرته ځې اروپا ته ځې ان خیالس او محالس لینک قاري صاحب ته اچوم قاري صاحب محترم نن بیا یو ځل زه ناوخته پوه شم چې قاري صاحب ښه قاري صاحب محترم لایو خپرونه لینک مې ورچولی د قاري صاحب مرسته یاره خوایم منم دې په خدای دا څومره غټ کار کړی اوس سړی داسې مه کوه شاهین صاحب ته سټیډیو نه ورته وځه بېرته راسه ته سټیډیو ته نسې ختلی وروره کړې مو په ښار باندې خبره دا یاره ښه منم دی ښه قاري صاحب سعید خوستی لایو خپرونې ته راشه دا چې بارها تاسو ملکی اهداف په نښه کوئ بیا پړه په طالب راچولې طالب چا نه ډارېږي طالب چې امریکا ته مخامخ په میز باندې وایي لاس د خلاص په ګرین ویلج کې ما ووهلې په نوات کې ما ووهلې په هر ځای کې مې در باندې ګزار وکړه مخامخ هغه ته چې بې اجازې تشناب ته نسې تللی هغه امریکا چې ټوله نړۍ ته نه ټرت یې مخکې نشي کولی طالبانو څنګه غوبل پې باندې شروع کړی ویې نه ویلې دا چې هغه پودړې اوس قندار ته تللی ده څه ورته وایي سکاټ میلر داسې څپېړې وخورې ته ودرېږه ته په چا اوښتی نه وې ته کېدای شي نورو ملکو ته جنګونو ته تللی امریکا کې به د ټریننګ کوه تشې ونې به دې ویشتلې تا ته دا جنګ داسې اسانه ښکارېده هغه چوچای چې د تا په غېږ کې په همدې قندهار کې مردار شو نن هغه قندهار یو ځل بیا خپلو اتلانو ته سینه خلاصه کړې نن هغه قندهار چې 18 کاله په ویر کې په فریاد کې خپل زخمونه څټل نن هغه قندهار طالب جان ته غېږه خلاصه کړې ده نن د احمدشاه ابدالي خاوره د کفارو لپاره سره تبۍ ده تاسو څه ونه کړل په همدغه قندهار په ټول افغانستان کې لیکن د قندهار وحشتونو نمونه به بل چېرته څوک موږ ته پیدا نه کړي دلته په ژوندینې له انسانانو نه څرمن ویستل شوه دلته داسې مجاهدین په دې قندهار کې وو داسې اتلان پکې وو چې هغوی نه
د مونږ لایف خپرونه لکه چې ریپورټ شوله شاهین صاحب ته هغه وګوره ته بل آی ډي پکې السلام علیکم قاري صاحب محترم وعلیکم السلام مبین لگا چې پیج لاړو کارډي لاړو لایف صحیح ده مبین صاحب لایف صحیح ده نه ده نشته لایف نشته لایف لاړو وس لاړو ودرګه زه دا آی ډي چې کومه ته بل واچو پرې دوی چیرته قاري صاحب تاسو السلام علیکم ته د سیو کا شاهین صاحب هغه خپل پیج نه لایف شروع کا راجیک سما خپل پیج نه ډایرکټ لایف شروع کا جنرال قاری صاحب ته زما اورم ته زما موږ نه لایف شروع که زه دا لایف خطا کوم سلام ده مبینه صداقت زه اوس ودر ورځم قاری صاحب محترم مهم زه لینک درته چوم ډایرکټ راشه قاری صاحب اوس بل شروع کو اس په کرم کا صحیح درغنم مزه تاسو ته کوم زه ورم نو خطا کوم